تا پوښتنه کړې ده چې دلته په علاقه کې یو کس دی بس نو خلکو ته تعویضونه ورکوي او خلکو ته وایي چې په تا دغسې وي دی په تا پیران ناست دي او په تا چیشت دي او په تا چیشت دي. خلک ورځي عقیده یې ورته سمه د دوی شان ورکوي دا. نو جواب دا دی محترمه چې دغه کس که چیرې داسې الفاظ کارول چې هغه د شریعت څخه مخالف الفاظ و، مثلا ویل چې زه په پټو خبر یم، یا ویل چې زما تر لاس پیرانان لاندې دي، یا ویل چې په فلاني باندې به سبا داسې کار وشي و داسې به کېږي و داسې کېږي او د ده داسې فلاني مرضي ده داسې پیری پر ناست دي و زما سره پیرانانو خبرې وکړې و فلانی دي و فلانی دي. دغسې الفاظ کې ویله دا کوډګر او کاهن بولي. دغه کس خو په اتفاق سره د ټولو فقهاو کافر دی، هېڅ شک نشته پکې. خو هغه کس چې دغه ته ورځي او دغه کوډو ته عقیده لري نو هغه هم ورسره کافر کېږي. که چیرې ورغلی او عقیده یې ورته ونه ساتله سخت ګناهکاره دی، او که چیرې ورغلی او عقیده یې ورته سمه کړه چې یاره نو دغسې دی لکه دی چې وایي، نو دی هم ورسره کافر شو. حتی د وخت پر حاکم باندې د وخت پر امام باندې دا ضروري دی چې دغه کس به اول خو بندي کوي کې د خپل دغه کاره لاس وانخیستی باید مړی کړي. ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو زموږ دا پوسټونه تر نورو ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.